په دې لس ورځو کې لس کارونه خامخا کوئ. لس کارونه خامخا کوئ. اول کم کار؟ اول خدا دې چې څنګه دې د ذی الحجې میاشت ولیدله نو دا دعا ووایه: اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام ربي وربك الله. دا یوازې د ذی الحجې د میاشت نه چې کله دې نوې میاشت ولید او تا ورته وکتل نو احادیث مبارکو کې دا دعا راغلې ده چې کله دې میاشت راختلې او تا ورته کوړمبي ځل وکتل نو دا دعا وایه. ترمذی شریف حدیث مبارک کې دا دعا راغلې ده: اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام ربي وربك الله. ای میاشت زما رب او ستا رب چې الله تبارک وتعالى دی. دا دعا وایه. نو چې کله ذی الحجې میاشت ولید دا دعا دی وویلله نو دویم کار به دا وکړي چې تکبیر به سمدستي ووایي. دا دعا دی وویله بیا به تکبیر ووایي: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا میاشت څنګه ولیده نو دا تکبیر به ووایي. دې ورځو کې دا تکبیرات ویل ډېر زیات ثواب لري. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي کوم انسان چې وایي الله اکبر نبی علیه السلام فرمایي زیر ورته ورکړی شو. دی وایي لا اله الا الله نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دته زیر ورکړی شو. صحابه کرام فرمایي د الله پاک پیغمبر د څه زیر ورته ورکړی شو؟ د جنت د څه زیر ورکړی شو؟ د جنت زیر ورته ورکړی شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي او دته د جنت زیر ورکړی شو. نو دې ورځو کې تکبیرات زیات وایي. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا تکبیرات زیات وایي. دریم دا کار کوا چې نکونه او ویختان چې کله د قربانۍ اراده وي دا به نه کټ کوي. دا مستحب عمل دی. کم سړی چې قرباني کوي او د ذی الحجې د لوی اختر د 10 ورځې شروع شوي نو د بدن نه ویختان نه کټ کوي او نکونه دې نه کټ کوي چې څوک د قربانۍ اراده لري. دا مستحب طریقه ده. مطلب دا دی که او دې کړو نو ثواب پې درته میلاویږي او که او دې نه کړو ګناه پې نشته. خو که او دې کړو نو څه پې میلاویږي؟ ثواب پې میلاویږي. خو دا هله چې کله حد حرامو ته نه رسېدلي حد حرامو ته نه رسېدلي که چېرته حد حرامو ته دا ویښته رسېدلي وي صفایي د ډېرې ورځې شوي چې نه یې کړي نو هغه بیا حرام دي بیا یې صفایي لازم ده. حد حرامو څو دی؟ سلويخ ورځې. څو ورځې؟ نو سلويخ ورځې شوي دي او تا د بدن صفایي نه ده کړې دا 10 ورځې شروع شوې نه بیا د بدن صفایي وکړه ځکه حرامو ته رسېدلی دی او دا خو مستحب دي. دا څه دي؟ مستحب دي. نو د چا چې د قربانۍ اراده وي کم سړی یا کم ښځه چې قرباني کوي نو هغه د بدن نه ویښتان نه کټ کوي او نکونه دي نه کټ کوي. په دې 10 ورځو کې دا دریم عمل. څلورم عمل په دې 10 ورځو کې خامخا کول پکار دي هغه روژه نیول دي. څه نیول دي؟ په دې 10 ورځو کې روژه نیول ډېر زیات فضیلت لري ډېر زیات ثواب لري. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي په دې 10 ورځو کې یوه روژه دومره ثواب لري لکه انسان چې پوره کال روژې ونیسي. پوره کال څه ونیسي؟ په دې 10 ورځو کې یوه روژه دومره ثواب لري لکه انسان چې پوره کال روژې ونیسي. پوره کال. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ذی الحجې د شپې په دې کې عبادت کول دومره ثواب لري لکه د لیلة القدر په شپه چې عبادت وکړي. د لیلة القدر په شپه باندې څه وکړي؟